بہرحال تسلط پہ داسی طریقے سرا د چانشی راتلے چاگا پیریان راگیر کی وی او ٹکئی پیریان وی او پیریان ٹکئی پیریانو تا سزاگانی ورکئی پا داسی طریقہ بانی تسلط پا پیریانو بانی د چانش راتلے یو خو ټوټ کی دی بس سوکے پس طریقہ استعمال ہے سوکے پس طریقہ استعمال ہے چا ځان له یو لاره کلاو کړي د پیسو ګټلو چا ځان له بل لاره کلاو کړي د پیسو ګټلو خو لیکن داسی پورا تسلط دا د انسان نشی راتلے او دا قرآن هم دلته انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم تاسو نه وینئ نو چې وینئ نه نو بیا نیسی څنګه بیا هم په قبضه څنګه راځي دا والله سلیمان علیه السلام ته د دې قبضه ورکړې وه چې هغه به په اختیار کې الله راوستي و معجزتن ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین او چې کوم به نافرمانو نو هغوی له به سزا ورکوله خو دا د سلیمان علیه السلام معجزه وه دا د سلیمان علیه السلام معجزه وه بل معجزه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وا چې هغه پیریانو ته بیانونه کول او پیریانو ته بیان کړو خو لیکن روټین نو نبی علیہ السلام ته پخپل راغلی دی وای صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن خو پیغمبر ته پته نه بغیر د وحی نه پیغمبر ته پته الو لګی دا چې قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن کله چې وحی رااله قل اوحی الی د وحی په ذریعه باندې ورته پته ولګی دا نو داسې نه دا چې کینه بس مکمل تسلط د انسان په جناتو باندې هغه راتلی شي بدا سړی دی ګرځي او بدا ټول ځای کوم دی کې جنات رانیسي دي کنه خپل کار دی تیالي او بعض خلک خلا داوی دام کې ما سره غیب عالم دی او پاغي باندې ز تعویذونه مرو باسما پاغي باندې ز معلوماتو ما سلوما پاغي باندې ز دام کوم او دام کوما داسې تسلط په پیریانو په جناتو په شیطانانو باندې دا چا نشی راتلے حال بتا جنات اغا وسائس اچھئی او دا اغا وسائس مطابق چی کم دے کار کئی او لگیائی نو وسائس خو چی کم دے نو آغلت آدم علیہ السلام تما چولیو دا قرآن دا شیطان خصوصیت بیان کرے چی من شر الوسواس الخناس وسوسی خودیا چھئی اللہ برا بند نکڑل پا اسمانونو بانی نو اللہ برا پا اسمانونو بانی بند کڑل خدا خبرم یاد ساتئی چے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیثنم دا معلومی کہ دا سے تسلط راتلے او دا سے قبضہ راتلے چاگا مکمل تسلط او قبضہ پا جناتو بانی او پا پیریانو بانی او پا شیطانانو بانی وے بس دا بیا آسانه خبره وا او بیا دام دا چې آیا دا تسلط اور دا قبضه دا به خاص کسانو ته وي او کنه دا عام دا رانیوی شي او د دې خاص کسانو بیا څه خصوصیت دی چې دی رانیوی شو بل څوک نشي رانیوی دا خاص کسان چې دعوه کوي چې دی رانیوی شي بل څوک نشي رانیوی نو دا ولی آیا د دې سره څه دوستانه قائم ده د دې سره څه ټاټیکل جنگولې ده څه مسله ده چې بس خاص په علاقه کې یو کس چې هغه بدا رانیسی او دا نور دنیا دی به تختی دا څه مسله ده دی وجه علماء دالی کی
چې دا جناتو باندې د چا مکمل تسلط نشی راتلی. ځکه قرآن فرمائی انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم، وینی دا تاسو لرا او قبیله داغه تاسو لرا په داسې طریقه چې تاسو یې وینئ نه. نو چې الله ویلي لا ترونهم، تاسو یې وینئ نه، په خپل شکل و صورت باندې تاسو لیدی نه شئ. انا جعلنا الشیاطین، الله موږ ګرځولي دي شیطانانو لرا اولیاء، دوستان مگر ګرځولي دي د چا لا یؤمنون، چې هغه ایمان نه لري.